کاش کې مې دا خبره ډېره پخوا زده کړې وای، خو اوس هم سره وخت دی، راځه ته یې هم زده کړه. وایي 3 شیونه له خلکو پټ ساته: ذهبک و ذهابک و مذهبک. ذهبک یعنی مال، دارایی، سرمایه، هغه کوم نعمتونه چې الله پاک ته درکړي دي دا له خلکو پټ ساته. هر ځای په غاړه خبرې مه کوه، هر ځای خلکو ته صفتونه د ځان او د خپل مال او جایداد او د پیسو او د شوشه مه کوه. انسانانو کې حسادت شته دی، سترګو تاثیر لاندې کېږي، د سترګو تاثیر حق دی او انسان حتی ځمکو د خاورو لاندې هم کولی شي. بل و ذهابک، د تګ راتګ ځای دی هر چاته مه وایه، چیرته چې وي، چیرته چې تلې، پلانونه مه افشا کوه، ضرورت نشته چې څوک پوه شي، الا هغه نږدې د کورنۍ غړي چې دي هغه سمه ده. اما هر چاته ډنډوره مه کوه چې فلاني ځای ته ځم، دا کار کوم په فلاني ځای کې، په دې وخت کې فلانی کار کومه. او مذهبک، باورونه او عقیده دي. انسانان تا ته ډېر په درناوي باندې قایلي، خو ته چې خپله کله خوله خلاصه کړي یو څه ووایي، خلک پوهېږي چې ته څوک یې. هغه ځای کېدی چې ځینې انسانان کېدی شي دغه نظر چې ته یې وړاندې کوي ورسره مخالف وي، سره له دې چې د چا پروا باید ونه ساتي چې هر څوک هر څه فکر کوي. خو خبره دا ده چې که خوله خلاصوي د خپل عقیدې او باور په اړه خلکو ته څه وایي، ته په کوم مذهب یې، په کوم دغې ستونزې درته جوړېدی شي. باورونه د ځان سره ساته، الا ښه باور چې غواړي خلک ورته راوبلي. نور باورونه له ځان سره پټ ساته. دغه 3 شیونه پټ ساته له خلکو نه. هر چاته یې په اړه هر څه مه وایه، کامیابه انسان به شي، بریالی به او ګړندی به په مخ شي.